ډګروال صاحب مونږ یو ترهګر ژوندی ونیو د هغه د اساراتو له مخې مرکز همدلته و او د عملیاتو لارښوونه یې پخپله کړې. دا چا څه ډول موټر کې تښتېدلی هغه معلومات مو ترلاسه کړل. که چېرته سمدلاسه لاسپکار شو هغه نیولی شو. آشي الورې پلار مې اوس نو د بټنې لاین دلته نښتی دی که چېرته دا لاین دلته پرېږدو نو تورن صاحب د بټنې اصلي لاین یې دې خواته نښلولی. دا هو تورن صاحب. آفرین سلچوکه ښه شو چې فکر دې شو. دا دی هو داسې چې دا نو ښه ده. باتوره شاډې کز مارے جګړن صاحب شنډ شو. دروازه خلاصولی شو. د میرې دروازه خلاصولی شي شنډ شو. په لاسو مبارکات شه ملګرو. ژوندی اوسې جګړن صاحب. ته دې کار ته وګوره مونږ یې څومره وډار کړو. خدای دې هغه بې شرفه ووایي لږ بعد یو چې ټوټې شوي وای. د هغه رازیل موټر دلته ولاړ دی. خو دننه سای ګورو چې د هغه په اړه څه لاسته راوړی شو که نه. هله سیفو په هوښ راشه. سیفو په هوښ راشه. د جګړن حیدر مې توت په هوښ راشه. په قراره وای موره وای الله ته ښه یې که نه؟ وای موره وای یعنې لومړی بریدمنه چې خدام سینه مې ډېره سوځېږي. وای په قراره پاسېږه کېږه. وای الله توبه خدایه زه د ډېره وډاره کړم ډېره. ساه نشم اخیستلی. وای له ډېر شرم دی والله چې ډېر وډار شوم لومړی بریدمنې. ته ښه یې که نه؟ ښه یم که په قراره. که دا زه رواز کړ مې په ځان که نه وای نو دا ځل هرومرو هغې نړۍ ته تلم. ته وګوره بیخي ښي خواته لګېدلی یم لومړی بریدمنې. زما زړه ښي خواته دی ځکه مې داسې وویلې. په قراره ما ونیسه بیړه مه کوه. دا دې ودلیدل بیا شالاوې چې زه رواز کټ نه اغوندم. دا دې هم تا ته درس وي. دا خبره ده سمه ده. خو کله چې هغه بې شرف ولید زه له شانه وویشتم. مرمۍ مې په واسکټ کې بنده شوه. کله چې بنده شوه داسې ساه مې وسوځېده. مخ مې راواړه داسې کله چې ما پرې ډز کوه دا ځلې مخامخ دلته وویشتم. بیا زما ساه بیخي وسوځېده د لږ وخت لپاره. والد راته 2 کسه ښکاره کېده. له هغه نه وروسته بیا په ځان نه یم پوه شوی. صاحب اوس خو ښه یې که نه؟ ښه یم په قراره.
خیرات د صفو ته څه کوي؟ دا چې دا څویم ځل دی زه لګېږم او مړ کېږم نه د څه شي سویم ځل د صفو دا خو لومړی ځل دی چې ولګېدې. خلک وایي تر څو چې چا وخت پوره نه وي هغه نه مړ کېږي. زه نه حساب یې لرم که څنګه دا څویم ځل دی چې زه له مرګ نه ژغورل کېږم. بیا مې کفن څیرې که په هر حال ته بیا مخ خپل تدابیر ونیسه. سمه ده، ډېر پام کوه هلنو. رښتیا وایي هغه د منځني ختیځ موږک بیا له موږ نه وتښتېده. ما درته ونه ویل تر څو چې نیم راغلی لاسوهنه ونه کړي. ها ته ولې زما خبره نه منې؟ ما ستا خبره ومنله لومړی بریدمنې. زه تا ته په تمه ومې کتل چې موټر راغی. ومې ویل چې ولید اوس په دې موټر کې کیني او تښتې. زه باید د دې موټر نمبر پلیټ یا ماډل وګورم. په همدې کې هغه زه ولیدلم. زه هم مجبور شم چې ورسره وجنګېږم. په هر حال اوس نو کار شوی. حالا موږ ډېر وخت ضایع کړ. شاوخوا ته وګوره کیدای شي چې کوم څه پیدا کړو. هلنو سمه ده، پام کوه. ته ښایي که نه؟ ښیم. داسې نه کېږي. کله چې ټولې ته لاړو بیا ډاکټر ته لاړ شه. سمه ده. خدای دې خیر کې وینې نه ودرېږي. وینې تېرولو ته دوام ورکړئ. سمه ده ډاکټر صاحب. نبض یې ضعیفېږي. یوه خلته وینه پاتې ډاکټر صاحب. یوه خلطه کمه ده. سر د وینې له بانک سره اړیکه ونیسئ. بیړه وکړئ، زر کوئ. سمه ده ډاکټر صاحب. منفي صفر. انشاءالله چې هغوی سره به وي. اغله نرسي حالت یې څنګه دی؟ حالت یې اوس هم وخیم دی. عجل وینه په کار ده. زه د وینې بانک ته زنګ وم، بېرته راځم. سمه ده. اسنا مېرمنې. ژوندی اوسې زویا، عایشې. ژوندی اوسې. ډګروال صاحب. الیاسا ما درنه پوښتنه کوله خو د وارخطایۍ له امله مې فرصت پیدا نه کړ. ته له ډلې سره هلته نه وې تللی، خو له جنرال صاحب سره وې، هغه هم په ملکي جامو کې. الیاسا ته هلته څه کول؟ هغه ما زویا هیله لرم چې له ګواښونو سره به لوبې نه کوي. ډګروال صاحب ما په دې اړه زه بیا له تا سره وروسته خبرې کوم. ګوګچې مېرمنې، وګورئ جنرال صاحب ته عاجل وینه پکار ده. دا ډول ګروپ وینه لږه پیدا کیږي. له بده مرغه د وینې په بانک کې هم نشته. زموږ خور سره سر نه خوري. د وینې ګروپ یې څه دی؟ منفي صفر. زما د وینې ګروپ دی، یعنی زما د وینې ګروپ دی. زه همدا اوس وینه ورکولی شم. الیاسا همدا اوسې درنه اخلو. سمه ده. همدارنګه کیدای شي چې د الیاس وینه ورکول ورته بسنه ونه کړي. زه قرارګاه ته خبر ورکوم. سمه ده. راځه راځه الیاسا. دویم بریدمنه باش حاکم. اورم ډګروال صاحب. پوه شوم ډګروال صاحب. سمه ده، زه همدا اوس خبر ورکوم ډګروال صاحب. خیر کې دا څه شی دی؟ توبه
ملګرو چا دا چې ګرانم زما څنګ ته دی راشي دا څه شی دی جګړن صاحب څه خبره ده ته ښه یې؟ توبه بسم الله توبه بسم الله توبه دا څه شی دی جګړن صاحب؟ ملګرو رښتیا وایم چاته چې زه ګرانم هغه دې زما څنګ ته راشي دا څه شی دی څه خبره ده حیدره؟ ملګریا ته باید دلته راشي زه چې څه وینم ته هغه باید ووینې خو نه پوهېږم چې د لیدلو توانې لري او که نه زه ګورو چې څه خبره ده. دا دلته څه کوي جګړن صاحب؟ حیدره خو دا یو مړی دی جسد دی جنازه ده ګوره ملګریا ما په خپل مسلک کې یعنی څومره مې چې ژوندین لیدلي هماغومره مې مړي هم لیدلي یعنی زه له مړي نه ډارېږم ډېر شکر دی له مړه کېدو نه هم نه ډارېږم خو دا یو میندل شوی پاک کفن شوی عطر وهل شوی بخښنه غواړم ښخېدو ته چمتو شوی مړی دی دا څه دي دا دلته څه کوي؟ مخ یې لوڅ کړه چې وګورو څوک دی. زه یې نه لوڅوم یو څوک یې مخ لوڅ کړي زه یې لوڅوم توبه بسم الله ډېر ځوان خلک دی. جګړن صاحب دا کابو د یو 2 ورځو مړی دی. دا څوک دی؟ که ووایي چې د مارکوس د کسانو له ډلې نه دی بیا نو ولې په کفن کې تاو کړی؟ الهمه له قرارګاه سره اړیکه ونیسه زه ورسره خبرې کوم. د امرو پر ځای کېږي جګړن صاحب مهرباني وکړئ جګړن صاحب. اوف قسم کوم ملګریا چې دغه بې شرف مارکوس لیوانتوف هیڅ نه خلاصېږي. دویم بریدمنه باشاک یم. دویم بریدمنه جګړن بزرګ یم. اورم جګړن صاحب. باشاک چیرته چې د مارکوس موټر لیدل شوی و موږ هغه ځای پیدا کړ خو دلته د مارکوس په اړه مو هېڅ هم پیدا نه کړ. د دې ځای د شاوخوا سیمې امنیتي کامرې دې چک شي که به 2 ساعته مخکې له دې ځای نه وتلی د هغه د موټر شکل دې وډږه شي. امر پر ځای کېږي جګړن صاحب. بله دا چې دلته په کفن کې تاو شوی یو مړی همیشه باشد امنیتي مسؤلینو ته خبر ورکړه کېدای شي چې هغوی ته کوم خبر رسېدلی وي. سمه ده امر پر ځای کېږي جګړن صاحب. دا څه ډول یو لیونتوب دی وروره؟ رنګ یې بیخي سپین شوی دی ملګریا توبه خدایا. خدای دې هغه ووهي بیا هم له موږ نه به تښتېده په هېڅ ځای کې درک نشته. لمړی بریدمنه چې اقدام یم. اورم لومړی بریدمنه. ډګروال صاحب مونږ ولید پیدا کړ خو له بده مرغه چې په تښتې بریالی شو. پوه شوم. ستاسې امر ته په تمه یو ډګروال صاحب. لومړی بریدمنه مارکوس په جنرال صاحب باندې یو لوی برید کړی اوس په روغتون کې یو. جنرال صاحب کوتان هغه اوس ښه دی ډګروال صاحب حالت یې څنګه دی؟ بیرته راګرځو. حالات یې اوس په عملیاتونه کې دی. اتلان مارکوس پسې ګرځي. تاسې د پولې ټولې ته لاړ شئ او له مانه د خبر په تمه شئ. امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب امرم پر ځای کېږي. لومړی بریدمنه په جنرال صاحب کوتان څه شوی؟ مارکوس په هغه یو لوی برید ترسره کړی دی. وش ښه نو اوس یې حالت څنګه دی؟ نه پوهېږم خو د ډګروال کوپوس غږ ډېر خراب معلومېده یعنې هرومرو حالت یې ښه نه دی. خدای دې هغوی ووهي. د هغه مارکوس ته وګوره د هغه اعصاب خرابې مارکوس ته وګوره دغه کار ته وګوره خدای دې هغه ووهي. خدای دې ووهي مونږ دلته همداسې لستړلي پاتې شو بله چاره نشته سیفو ټولې ته ځو
د ډګروال کوپوس امر ته په تمه کیږو موږ باید بیړه وکړو ډګروال صاحب دوهانا دویم بریدمنې به شک ویل ویني ته اړتیا پیدا شوې نو دا کسان مې راوړل ډګروال صاحب دوهانا په زوره خو باندې نوی راوستي که نه نه ډګروال صاحب د څه شي زور ټول په خپله خوښه راغلي یعنې کله چې د جنرال صاحب کوتان نوم واورېد ټول په منډه راغله موږ هم وخت ځای نه کاجل په موټر کې کېناستو دلته راغلو ډګروال صاحب سمه ده ستا د وینې ګروپ څنګه زما وینه ورسره سر نه خوري کېدای شي بل چاته هم په درد خوړل چې ځکه ورسره راغلم ډګروال صاحب آفرین ښه دې وکړل چې راغلی ژوندي اوسئ هلکانو ټول ژوندي اوسئ جنرال صاحب ژغورل کېږي تاسې هېڅ اندېښنه مه کوئ هغه ډېر زغمونکی دی هغه یې زغملی شي دویم بریدمنه امر وکړئ ډګروال صاحب ته له دې عسکرو سره ملګرتیا وکړه او همدارنګه ګوګچا نرسه پیدا کړه هله زر کوم امر هم پر ځای کېږي ډګروال صاحب دوهانا دې خواته راشئ ملګریه له جنرال صاحب کوتان نه کوم خبر شته تر اوسه نشته حیدره خو کله چې په چورلکه کې لګاوه حالات یې ډېر خراب و خدای دې خیر کړي هله ناوخته مو کړه ناوخته مو کړه مخکې له دې چې هغه بې شرف له پولې نه تېر شي باید پیدا یې کړو او ختم یې کړو دویم بریدمن الهامی ازریم جګړن صاحب دویم بریدمنه بشاک ده اورم دویم بریدمنې جګړن صاحب د بي پي لوټاله کې د فلم برداري په اساس تاسو چې چیرته له هغې ځای نه کابو یو ساعت مخکې د جنازې په موټر کې وتلی دی او همدارنګه سهار مهال امنیت ته خبر ورکړل شوی چې یو مړی له جنازې موټر سره تښتول شوی جګړن صاحب سمه ده دویم بریدمنې کله چې د جنازې موټر کوردینات په ډاګه شو موږ ته یې راولېږه امر پر ځای کېږي جګړن صاحب خدای دې هغه رزیل ووهي ته څه ډول یو پست انسان یې ته هېڅ انسان نه یې وروره کله چې په یو انسان وجدان غرور حیثیت عزت ونه لري زما زړه ترې بدیږي خدای دې زما دښمن هم نه بې وجدانه کوي هغه څه ډول یو وحشي او پست سړی دی هغه څه ډول یو انسان دی چې د جنازې موټر په لاره کې ودروي له هغه نه مړی ښکته کوي په ځمکه یې غورځوي خپله پکې پورته کوي او د تښتېدلو هڅه کوي د هغه بې شرف دې کار ته وګوره جګړن صاحب هغه مارکوز نومای رازیل به موږ یوه ورځ په تابوت کې دننه کوو خو کله چې موږ هغه په تابوت کې دننه کو هغه به بیرته ژوندی شي او زموږ مخې ته به داسې نه ایښودرېږي یعنې دومره رزیل دی په تابوت کې دننه کېدل څه معنی لري انشاءالله په تابوت کې چې دننه شو بیا د تل لپاره هغه ځای نه راونوځي دننه به شي ملګریه موږ په هغه تابوت کې دننه کوو هغه موږ وژنو ګورئ له دې وروسته هر چا چې د هغه مارکوز نومي رزیل د وژلو هڅه ونه کړه هغه به اتل نه وي جګړن صاحب د موټر کوردینات را ورسېدل سمه ده وروره هله هغه موټر رااخلو پرته له وخت ضایع کولو نه حرکت کوه هله سالچوکه حیدره زموږ مخکې روان دی هله موټر نور هم تیز کړه تورانه زموږ مخې ته روان دی پوه شوم جګړن صاحب تیمیره حیدره ته تیز شه مخه یې ونیسه باتوره داسې شاته پاتې شئ موږ یې مخه نیسو پوه شوم جګړن صاحب تیمیره تیز شه هله زمری یم امر پر ځای کېږي توران صاحب
مالګرو یو کس خو به ماته پرېښی و که نه احمقه ټول دوه کسان وای ولې تسلیم نشوي دا دې مردار شوي کنه ختم شوي وحشي زناورو ملګرو خدای دې وبخښي لعنت دی وي لعنت دی وي ملګریا لږ ارامه اوسه حیدره زه لیونی کېږم زه دې رسالتونو نه نور په تنګ شوم تر څو چې هغه لعنتي نوي مردار شوی زه څه نه خورم نه څه کم خوب نه کوم هېڅ یو کار هم نه کوم زه له دې رسالتونو نه په تنګ شوم خدای دې تا وبخښي وحشي ځناوره اورم جګړن ژوندی اوسې زویه ډېره مننه کوم هیله کوم تاسو ته چای یا قهوه راوړم ها اوس یوازې یو څه غواړم چې پلار مې ښه شي خدای دې په هغه څه نه کوي پلار دې موږ نه پرېږدي لورې هغه له ډېرو سختو حالاتو نه وتلی له دې نه هم وځي دعا کوم سمه ده جګړنه تاسې قرارګاه ته راشئ ډګروال صاحب د اتلانو ډله وه هو اتلان قرارګاه ته راځي د مارکوس پال یې ورک کړی بیرته راګرځو ډګروال صاحب تر اوسه کوم خبر نشته نه ساداته تاسې څه وکړل هلکانو وینه ورکړه هغوی مو بیرته په موټر کې قرارګاه ته ولېږدول ډګروال صاحب ما ویل کېدای شي ما ته اړتیا پیدا شي زه پاتې شم سمه ده دوحه پلار مې عملیات یې اوس خلاص شو لږ وروسته یې جدي مراقبت ته لیږدوي حالت یې څنګه دی حالت یې څنګه دی ډاکټر به تاسو ته معلومات درکړي ولې ډاکټر صاحب پلار مې کله چې ټپې راورسېده ډېره وینه یې ضایع کړې وه د پېښې په ځای کې ورسره مرسته شوې هغې یې ژوند ژغورلی په عملیاتو کې موږ هم تر خپلې وسې هڅه وکړه خو اوس هم ژوند له ګواښ سره مخ دی تر سبا پورې ګواښ ډېر زیات دی که زه واضح ووایم حالت یې ډېر جدي دی د دې نه وروسته په جدي مراقبت کې درملنه کوو البته څه مو چې له وسې پوره وي هغه به وکړو بیا دې هم شفا وي ژوندی اوسئ عایشې آرامه اوسه هیله کوم خدایا هغه موږ ته وژغوره خیر دی وژغوره خدایا خیر دی وغلی شي ته هېڅ اندېښنه مه کوه هغه ښه کېږي اسنا مهرباني لوري زه باید زر قرارګاه ته لاړ شم
د اوس لپاره کوم خدمت شته چاچی هغه د حالت ته ورسوه همداسې مه پرېږدئ یوازینۍ غوښتنه مې همدا ده جنرال صاحب یې زغمي بسنه کوي چې تاسې په هغه باور وکړئ هغه یې زغمي سادات امر وکړئ ډګروال د دوی له څنګ نه به ان یوه ثانیه هم نه لرې کېږي که څه ته اړتیا وه ماته زنګ ووهه امر هم پر ځای کیږي ښاغلی ابراهیمه زه نوکري نه یم خو نن شپه زه هم په روغتون کې پاتې کېږم دوی یوازې نه پرېږدم اندېښنه مه کوئ که څه خبره وه زه بیا تاسو ته خبر درکوم مننه کوم ګوګچې مېرمن الیاسه بیا دې هم شفا وي ژوندی اوسې زویه ژوندی اوسې راحت مالګرو چولډه کې ته پورته شئ جګړن صاحب د جنرال صاحب کوتان د حالت په اړه کوم خبر شته د باد مرغانه آسان شته مونږ هم خبر ته پته مایو تاسې چېرته ځئ په پوله کې یوه نوې پوسته جوړېږي موږ له هغوی سره ملګرتیا کوو پوه شوم لومړی بریدمنه ښه دنده ولرئ ژوندی اوسې جګړن صاحب جګړن صاحب اوس څه کوو والله خبر ته له پته مه کېدو پرته نور څه نشو کولی خو کله چې موږ ته خبر راغی نو بیا ځو په هغه رزیل په هغه اصاب خرابي باندې چا پاچوو ملګریا دقت په غور سره یې واورئ جنرال صاحب له عملیات نه ووته خو ژوند یې لږ وخت سره مخ دی حالت یې اوس هم جدي دی اوس یې په جدي مراقبت کې ساتي د پولو د دروازو د هوایي ډګرونو د ریل ګاډو د لارو او د وچو لارو امنیتي مسؤلین ستاسو په فکر کې چې هره مرجع ګرځي ټول لاس په ماشه دي په پوله کې هم د ګزمه کوونکو شمېر ډېر شوی تر څو چې هغه مارکوز نومی بې شرف نوي پیدا شوی هېڅوک به له دې ځای نه نه ځي تر څو چې هغه نوي مردار شوی هېڅوک به نه ویده کېږي دا قرارګاه به نه ویده کېږي اتلانو تاسو ته امر کوم دلته به د تیار سایت په حالت کې اوسئ کله چې ما د عملیاتو امر وکړ نو په 15 دقیقو کې به چورلکې ته پورته کېږئ شپږ نه 15 دقیقو کې پوه شوئ عسکرو فکر نه کوو چې یو ورځ به سوریې ته په تېرېدو دومره خوشحالېږم په یو بند ځای کې له اوسېدو نه ډېر په تنګ شوی یم کار یې خلاص شو
زه پوهېږم باید همدلته وي وایه ښه انسان چې یاد شي را پیدا کېږي راغلی مارکوزا نه یو راغلی په لاره کې یو دا زموږ ارواګانې دي هو هسې یوه ټوکه مې وکړه تاسې ولې زنډوکه ولیده مارکوزا ته یو ځل شاوخوا ته وګوره دلته کومې لارې باندې وینې ترافیکي اشارې وینې ها نشته دي ډېر ښه ته اوس هم ماته وایې چې ولې مو ځنډ وکړه دا یو سرحدي سیمه ده سرحدي سیمه دا یې لامل کېدلی شي سمه ده زر کوئ چې ځو له خپله ځایونو ونه خوځېږئ لاسونه مو پورته کړئ بیرته راګرځو را پیدا دا ځای خو ډاډ مکو څوک عسکر په هر ځای کې پلټوي دا ځای ډېر جدي دی ابراهیمه ډګروال ته سلام کوئ وموږدان کوپوس ته سلام کوئ کوپوس ته ووایئ چې په ډېر نږدې وخت کې به هغه د جنرال څنګ ته باندې کوم په ډېر نږدې وخت کې مارکوزا ګوره دلته مو ډېر وخت ضایع که هله زر کمه راځه چې ځو هله پورته شه عسکر له وژلو نه مې خوند اخیسته هغه دې هم راباندې خراب کړ الیاسا که اوس زنګ ووهې زه فکر نه کوم چې هغه جلۍ درته ځواب درکړي هغه دویم بریدمنه حسن هم زه ورته زنګ نه وهم یعنې یوازې ټلیفون مې کته ما څه نه دي ویلي زمری ما څه نه دي ویلي الیاسا ستا له وسې چې هر څه پوره و هغه دې کړي جنرال صاحب چې اوس ژوندی دی ستا له برکته ده همداسې ده ملګريه
الیاس جنرال صاحب کوتان ته وینا هم ورکړې ده ګوک چې ووایي دا څه کوي الیاسا اوس نو جنرال صاحب کوتان به خبر شوی وي چې ته د هغې لور سره اړیکه لرې یعنې کله چې په هوش راشي دا چې څه ډول غبرګون به وښیي زه دې ته اندېښمن یم هرومرو یې ولي والا جنرال صاحب یو ځل سترګې خلاصې کړې که چېرته ما وولي بیا هم غږ مې نه پورته کوم سمه ده زه همدا اوس ډګروال صاحب ته وایم د ډګروال صاحب شوبې ته ځي لکه چې د جنرال کوتان په اړه کوم خبر راغلی دوهانه له دې ځای نه لرې مه ځه هرومرو کوم خبر راغلی راځه ډګروال صاحب دویم بریدمن ډګروال صاحب د سوریې پولې ته نږدې زموږ یوه ډله ګزمه کوونکي چې د قاچاق د مخنیوي لپاره یې ګزمه کوله له ترهګرو سره یې نښته کړې ده د هغوی د وینا له مخې ویل کېږي چې د ترهګرو په منځ کې مرکز هم لیدل شوی زه زر تر زره د هغه ځای دقیق کوردینات غواړم ډګروال صاحب همدارنګه ووایه یو عسکر مو شهید شوی ډګروال صاحب څه هو ډګروال صاحب د نښتې پر مهال د یو عسکر د ټپه کېدو او د یو عسکر د شهیدېدو خبر مو ترلاسه کړ د ټپي شوي عسکر د اظهاراتو له مخې مارکوس ته د هغه ملګري هم شهید کړی ډګروال صاحب ښه له نږدې مسافې نه یې په هغه ډزې کړي او ویلي دي چې په ډګروال کپوز باندې سلام کوئ او همدارنګه ویلي دي چې